السلام علیکم دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې د یو انګلیش کس سره د بلې ژبې کس سره تاسو غواړئ مسیجان وکړئ، هغه ژبه تاسو ته نه درځي. مثلا یو کس دی موږ ته په انګلیش مسیجان رالیږي، موږ ته انګلیش ژبه نه راځي، غواړو د هغې کس سره مسیجان وکړو، نو بالکل په دې ویډیو کې دا طریقه زده کولی شئ. ګورئ، تاسو ته په دې ویډیو کې داسې طریقه درښیم چې په ډېر اسانۍ سره په واتساپ کې یا په مسنجر کې دننه تاسو کولی شئ چې د انګلیش میسیج په یو ټک سره پښتو ته ترجمه کړئ او پښتو میسیج بیا انګلیش ته ترجمه کړئ. هغه کس ته چې غواړئ ور ولیږئ نو بالکل یې ورلیږلی شئ، پښتو کې لیکنه کوئ، بیا دې بټن سره انګلیش ته اړوئ نو ټک سره یې ورلیږئ. دغه شان که چېرته تاسو ته په انګلیش کې میسیجان راشي، په انګلیش کې میسیج وي، په هغې باندې دا بټن پرېږدئ، هغه به انګلیش ته اوړي، په ډېرې تیزۍ سره به دا طریقه کار کوي. ویډیو تر اخره ګورئ، په دې ویډیو کې فول دا طریقه در زده کوم چې تاسو د انګلیش کس سره که چېرته تاسو ته انګلیش نه درځي بیا هم تاسو څنګه میسیجان کولی شئ. ورځو همدې طریقې ته. ها دوستانو، د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم میلاو شي یا په اولني کمنټ کې. تاسو دا اپلیکیشن د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. هاي ټرانسلیټ ولیکئ، پلی سټور نه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغې وروسته دوستانو دا اپلیکیشن آن کړئ. د دې اپلیکیشن آن کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کوي دوستانو. تاسو ته سټارټ بټن درکوي، په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو په دې طریقې سره راځي. ګورئ، په دې ځای کې به یو څه نه څه لوډینګ کوي دوستانو، یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ. دلته کې دوستانو تاسو راشئ، د همدې اپلیکیشن نام وګورئ. د دې اپلیکیشن نام ګورئ دا دی، په دې باندې کلیک وکړئ. دا بټن تاسو د دې ځای څخه آن کړئ. بیرته د بیک بټن څخه همدې اپلیکیشن ته راشئ. دلته کې دوستانو تاسو ته دغه شان اپشن درکوي، دا بټن راوړئ، دلته کې پرېږدئ. ګورئ لکه کوم رنګ چې تاسو ته ښیي، یا تاسو یو خوا دې خوا بیک بټن سره چې کوم دی کټ کولی شئ. کله مو چې دا کټ کو، ګورئ تاسو ته ټرن آن دا اپشن درکوي، نو په دې ټرن آن اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو ګورئ دلته کې به تاسو په ډاونلوډ ایپ یا تاسو ته همدې ایپ نام ډایرکټ راځي، نو په ډاونلوډ ایپ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به دا هاي ټرانسلیټ دې اپلیکیشن نام ته وګورئ، همدې نام باندې به کلیک وکړئ. له دې ځای څخه به دا بټن تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته بعضو موبایلو کې تاسو ته یو دغه شان نوټیفیکیشن درکوي. دا نوټیفیکیشن به دلته کې تاسو دوستانو په دې ځای ټیک مارک وکړئ، هغې وروسته په اوکې بټن کلیک کړئ. په اوکې بټن کلیک کولو وروسته بیک لاړ شئ همدې اپلیکیشن ته دوستانو. ګورئ په دې طریقې سره به راشي. اوس بیا هم دا اپشن چې کوم دی نه دی آن شوی، نو که چېرته تاسو ته همداسې مسله راشي، تاسو دوهم ځل لپاره په همدې سور نشان باندې کلیک وکړئ، په ډاونلوډ ایپس کې همدا اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، دا اپشن یو ځل بند کړئ، بیا یې دوستانو آن کړئ. زه غواړم تاسو ته یې په را طریقه در زده کړم، نو بیا دوستانو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. بیرته بیک لاړ شئ. بیک تلو سره به هغه سور نشان چې کوم دی کله ورک شي. اوس دلته کې تاسو ګورئ هندي انګلیش د اول نه سلیکټ وي په دې اپلیکیشن کې. د هندي ژبې په ځای دلته کې تاسو خپله پښتو یا بله ژبې ته چې کوم ژبه ستاسو وي هغه سلیکټ کړئ. زه ورته پښتو سلیکټ کوم. هغې وروسته دوستانو د دې اپلیکیشن نه بیرته وځئ. اوس کله چې تاسو واتساپ کې چا سره میسیجان کوئ، هغه تاسو ته میسیج راولېږي، نو ګورئ ستاسو په موبایل کې دا یو بټن دی، دا زیات شو، دا بټن د هغه کس میسیج ته راوړئ، په میسیج باندې دې طریقې سره نسئ بیا یې پرېږدئ. دلته کې ګورئ دا میسیج چې کوم دی موږ ته پښتو ته ترجمه شو. دغه شان تاسو کولی شئ چې بل میسیج درته راشي، بل میسیج هم په دې طریقې سره د انګلیش میسیج خپلې پښتو ته ترجمه کړئ. اوس کله چې تاسو غواړئ دې کس ته جواب ورکړئ، نو تاسو یې بالکل ورکولی شئ، په پښتو کې صرف لیکنه کوئ دوستانو. ګورئ د دې بټن یو خوا بل خوا وړلو لپاره په دې باندې کلیک کوئ. دلته کې مووی اپشن درکوي، په دې اپشن کلیک کوئ. بیا دا بټن چې کوم ځای ته تاسو وړل غواړئ وړای شئ. هغې وروسته دوستانو ګورئ دلته کې زه یو جواب ورته لیکم د هغه انګلیش والا میسیج ته په پښتو کې. اوس دغه میسیج ته زه بیا دا بټن راوړم، په دې پښتو کې مې چې ولیکلو په دې باندې پرېږدم، هغه پښتو میسیج موږ ته انګلیش ته واوړي. بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې دا هغه کس ته ورسینډ کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو په واتساپ په مسنجر کې دننه چا سره چې غواړئ په انګلیش باندې میسیجان وکړئ، تاسو ته انګلیش نه درځي، نو بالکل یې کولی شئ. که د ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو نه مو څه زده کړي وي، نو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.